الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. عبد الله الفارن عبد الله ځکه چې هغه ډېر ضروري دی خبر کولی شي. نو یو حکم دا چې امانتونه ورکوي مستحقینو ته، او بل حکم دا چې د عدل تقاضې پوره کوي، او بل خبره ده چې د الله منئ یعنی کتاب باندې عمل کوي، د رسول الله منئ یعنی سنت باندې عمل کوي، او د پیپل ان اتھارٹی چې د تاسو صفای پیپل ان با اختیار الخلق سو با اختیار خلق. نو با اختیار خلق دو قسمه، ابن مسعود سے وہی یو حکمرانان بل علماء. خود دوارو مننه ترغی پوری چې د قرآن و سنت مخالفت نه کوي. بیا بل خبره ده چې څه خلک د ایمان دعوه کوي خو د قرآن و سنت فیصلې ته نه ساري، د هغې نه مخ اړوي. بیا بل خبره ده چې الله کوم حکم کوي هغې باندې عمل کوي، ایمان ورسره مضبوطیږي. دا داسې لکه ایکسرسایز. نو باډیلی مسل چې سړی مضبوطای نو څه به کوي؟ ایکسرسایز به کوي. نو ایمان چې هم سړی مضبوطای نو څه به کوي؟ عمل به کوي. بیا حکم د جهاد چې کله باعث د جهاد موجود وي نو بیا بزدله کېږئ ما. بیا د منافقینو خبره چې دای زبانی طور خو ډیر ها هو کوي جی قربان دشم، خو چې د عمل ضرورت راشي او د قربانۍ بیا خپې وباسي. او دویمه ده چې د راز خبره راز نه ساتي، راز نه ساتي، خورئ. اللہ تعالیٰ وی دا منافقین و باب کے مضبوط سٹینڈ اخلئی، دای سره نرمی مکوئی کنی خطرناک دی. بیا مسئلہ دا قتل چې کچانا قتل وشو په خطا باندې نو داغي تفصیلی احکام. بیا مسئلہ د ہجرت کہ یو ځای چې دین نشي کولی نو لازم دی در باندې چې هجرت وکړي. بیا مسئلہ د منځ چې منځ په حالت د جنگ کې معاف نه دی. بیا دا مسئلہ چې بعضی خلق په قومي تعصب یا د حزب په تعصب باندې ناروا ملګرتیا کوي. څه کوي؟ ناروا ملګرتیا. بیا بله مسئله چې د پیغمبر د صحابو نه صرف نظر کول، نظر اړول، دا فی الحقیقت د پیغمبر نه نظر اړول دي. بیا دا مسئله چې د ښځې او د خاوند په میس کې اختلاف پیدا شي نو د اصلاح کوشش کوي.
او بیا دا خبره چې عدل مطلوب دی هر ځای. او بیا بل خبره چې د خدای په عذاب کې هیڅ دلچسپي نشته. خدای په دې نه خوښ چې چاله عذاب ورکړي. خو ایمان او عمل لازم دي. بیا بل مسله چې د پیغمبر خبره منلم داسې لازم دي لکه د الله خبره. بیا بیان د اهل کتابو او بیان د دې چې عیسی علیه السلام د الله بنده او د الله پیغمبر دی. او په آخر د صورت کې دا خبره الله کوي چې یبین الله لكم ان تضلوا. خدای تاسو ته دا بیان کوي چې خطا نشئ. دا بیان درته کوي چې خطا نشئ.